نو راځو موږ سره چې بله کومه موضوع ده په مایسکل کې هغه سب کیوري exist and not exist دي. دغه ګروپ چې ما تاسو ته هغه ډیر زیات استعمالېږي، اکثره راځي چې کله تاسو پروجیکټس کې ولته استعمالېږي، خو دغه سب کیوري exist and not exist یا دا کم استعمالېږي، خو ضرورت پیښیږي. اکثره چې موږ کوم کمپلیکیټډ کیوریز لیکو یا سم مسلې موږ سره راځي، نو موږ کولای شو هر لاره باید موږ سره موجود تر څو هغه موږ حل کړو. سب کیوري او exist and not exist چې موږ سره کوم کې طریقه ده دا موږ سره هیلپفل ده او تاسو کولای شئ استفاده وکړئ. د سب کیوري نه هدف څه شي دی؟ ګوره په دې ټیبل کې موږ سره سټوډنټس دي او په دې ټیبل کې موږ سره سټیز دي. زه غواړم چې څو کوم زه وایم چې راته ماته وګوره چې موږ سره له جلال آباد نه څو سټوډنټس دي، یا ماته ټول هغه سټوډنټس راوړه چې هغه جلال آباد څخه راغلي، خو زه جوین لګول نه غواړم. زه غواړم چې ماته صرف هغه ریکارډ راوړه چې هغه جلال آباد نه راغلي، کنه هغه کسان ماته وخت چې هغه سیټي جلال آباد وي. نو ځکه په دې ټیبل باندې کنډیشن لګوم، نو له هم سره آی ډي ده. کله د ځلې کوم چې ماته هغه سټوډنټ راوړه چې سیټي مساوي جلال آباد سره، له هم سره جلال آباد نشته، موږ سره آی ډي ده او موږ اکثر د آی ډي په آی ډي باندې سرچ نه کوو، موږ د جلال آباد په نوم باندې سرچ کوو. او چې کله دا کار کوو نو موږ د جوین په واسطه کولای شو، خو موږ جوین لګول نه غواړو. موږ غواړو به جوین دا کار وشي چې دوت ټایم چې select all from students where city is equal to جلال آباد، نو ماته باید جلال آباد لاس هغه سټوډنټس راشي چې هغه جلال آباد څخه راغلي. لکه دې رقم ده، احمد هم جلال آباد څخه دی او جواد هم جلال آباد څخه دی. خو جوین لګول نه غواړم. که جوین دی ولګو خو بیا مسله نشته، بیا خو جوین تا ولګو دوه ټیبل نه ډاټا راواغسو او بیا ته کولای شي مخکې لاړ شي. خو زه هم جوین نه لګوم، په زه دا کار کول غواړم چې همدغه یو ټیبل د همدې ډاټا راایستل غواړم، هغه ډاټا چې هغه جلال آباد څخه راغلي یا کسان یا کابل یا کونړ وي. نو دا غل لپاره بیا موږ له سب کیوري نه استفاده کوو. سب کیوري نه مطلب دا چې په یو کیوري کې دنه چې کله بل کیوري لګي، نو دې د سب کیوري ویل. او لکه چې ان شاء الله سوچ کې په پويږي او پریکټیس په وکړي، ان شاء الله ذهن خلاصيږي. دا زموږ سب کیوري ده. موږ څه شي کړه د سلیکټ کالم نوم ورکړ، مثال دغه کالم راواله، دا کالم راواله، آل لیکو نو ټول برا واخلي. فرام ټیبل ورته ورکوي ویر، او ویر نو سبا تاسو ته کالم ورکوي، او دې کالم نو ورسته په پدې کې تاسو یو بل کیوري ولاکوي. دا کیوري به تاسو ورسره دلته بیا ګورم موږ اصلي کې چې سلیکټ کالم نوم ورکړه دی، فرام ټیبل ټو ویر کنډیشن هم ورکړه دی. نو په دې طریقه ستاسو کوم سب کیوري د هغه به تاسو سره جوړیږي. ډیټیل کې چې کله پریکټیس وکړئ بیا پوهیږئ. نو دا زمونږ د سب کیوري خبره ده. او دغه سب کیوري आवाज مونږ په سلیکټ کې نشو لګولای، دین علاوه چې په سلیکټ کې خو لګولای شو आवाज په دې کې نه، مونږ په انسرټ کې هم لګولای شو، په اپډیټ کې هم لګولای شو، په ډیلیټ کې هم سب کیوریز لګولای شو. او چې کله مونږ سب کیوریز لګو، سب کیوریز مونږ څنګه چې ماته سوي چې اپډیټ ډیلیټ او سلیکټ کې لګو، همدغه مونږ څه جوینز کې هم لاغه استفاده کولای شو. کچې ته تاسو سره ملټیپل جوینز وي او ته غواړې دوه ټیبل جوین کې او دریم ټیبل جوین کول نه غواړې او د سب کیوري په واسطه ډاټا راخصل غواړې، نو هغه سم کولای شي. هغه ډیر کمپلیکیټډ راځي. اوس راځو بل موضوع چې دا موږ سره هغه ایگزیست دا ایگزیست موږ سره څنګه لومړی راځو پر هغه کار کو بیا ایگزیست راځو. لومړی ځان کوی که زه کول څه غواړم. زه غواړم چې دې ټیبل سره ټول هغه سټوډنټس راوالم د چا چې سیټي موږ سره جلال آباد وي. نو دلته خو سیټي کې موږ سره ایډیا نه پاس کیږي کنه. نو زه به څنګه دا کار کوم؟ ما تاسو ته جوین لګول نه غواړم، که زه جوین لګوم خو بیا مشکل نشته، بس دوه ټیبل نه ډاټا راغله بیا زه دا کار کولای شم چې ورته چې ما د هغه کس راغی چې سیټي مساوي کیږي له جلال آباد سره. زه غواړم په دې سنگل ټیبل کې دا کار وکړم، او سنگل ټیبل کې په سیټي کې تاسو سره آی ډیز دي، او ته څنګه کولای شې ورته جلال آباد راکول، نو جلال آباد نه درکې. نو دا غل لپاره موږ سب کیوریز لیکو. سب کیوریز څنګه لیکو؟ د څه لیکو ګورو تا لیکو چې سلیکټ all select from students. صحیح شو؟ وس ټول سټوډنټس راواله، خو ویر لیکما او ویر نو ورسته لیکم مثال د خبرې د هغه چې کوم سیټي دی، داغه چې کوم سیټي دی دا یادومه، دا سیټي مساوي چې له چا سره. اوس دلته خو آی ډی ده کنه، که زه ورته وایم چې شپږو سره مساوي شي نو صحیح ده، مشکل نشته. شپږ دی نو ماته به ډاټا راکړي، که زه یو لیکم ډاټا راکړي، که دوه. نو زه داسې نه لیکم، زه وایم چې دلته مثال داسې راشي جلال آباد سره، او الله جلال آباد راتلی چې دلته موږ سره جلال آباد شته نه، نو نشي راتلی. نو دلته ما ولیکو چې څه وکړه select all from students where city، او دې نه وروسته به زه قوسونه اچوم. بس خلاص. دا بله کیوري دی کې دا نن لیکم، یې باندې لیکم له تشریح کوم، بیا دننه وړم تاسو به پوه شئ. هغه بیخي د یاد وباسئ، زه راځم او د سیټي ټیبل ته کیوري لیکم، دې نه جلال آباد راویستل غواړم.
نو زه څنګه کیوري لیکم زه لیکم چې سلیکټ څه شي سلیکټ لیکم all بس فی الحال all لیکم چې تاسو به پوهیږم select all from city where city name is equal to جلال آباد اوس به موږ سره څه کوي دا به موږ ته د دې ټیبل څخه هغه ټول ډیټا راکړي چې دا چې سیټي موږ سره مساوي له جلال آباد سره ها دا به تا ته ټول ډیټا درکړي ټول ډیټا نه څه مطلب تا ته به سی آی ډي هم درکوي تا ته به سیټي هم درکوي نو دا کیوري تعالی جلال آباد درکړي دا کیوري تعالی ټول ډیټا درکړي خو چې د شاه سیټي نیم جلال آباد وي خو کدل د زور لیکم شهر ماته یوازې شهر کا سی آی ډي تی راکا مطلب مو ته چې یوازې ماته دا آی ډي تی راکا خو هغه آی ډي تی راکا چې د شاه سیټي نیم جلال آباد وي خو ګوره لاجیک ته وښه ډیر سمپل دی او کتاسو به پوه شئ ګوره د ماسلی کړی ما ته ویل چې د دې سیټي ټیبل نه ماته دا آی ډي راکا خو هغه آی ډي راکا د شاه سیټي نیم جلال آباد وي نو پدې کې د سیټي نیم دا ده کنه ماته به دا آی ډي راکې صحیح شو دا آی ډي چې راکړي او زه دا کیوري دلته ولیکم نو دې مطلب دا چې دا آی ډي راکې نو مطلب دا ماته 6 راکې کنه چې دا کیوري زه دلته ولیکم نو چې کله ماته آی ډي راکې نو مطلب دا کیوري ماته دا 6 راکې کنه نو چې 6 زوم ته راکې نو دلته 6 په دې سیټي سره میچ کیږي کنه اوس کله تر شو غره بل دې موږ سره 6 شته کنه نو دلته بیا ستا کیوري چې کی میچ کیږي بغیر لدې چې موږ ژوند لګو ژوند موږ نه لګولې نو دا کیوري تعالی آی ډي راو باسي او دلته چې کله آی ډي راشي نو په دې سیټي کې خو الریډي آی ډي موجود دی نو ګوره دې سره میچ شي چې میچ بیا تعالی ډیټا درکړي یا زه ورته وایم چې نه داسې وکړه ماته د دې ټیبل څخه آی ډي راکړه خو هغه آی ډي راکړه چې د هغه سیټي نیم مساوي له کابل سره نو دلته سیټي نیم موږ سره چې ده کابل دی د کابل آی ډي چې ده موږ سره 1 دی نو مطلب دا کیوري ماته چې راکړي دا ماته 1 راکړي نو چې دا ماته 1 راکړي مطلب دلته موږ سره 1 راځي نو دلته موږ سره 1 راځي په سټوډنټ کې چې کوم سیټي ټیبل د کالم دلته راشه سیټي کالم کې وګورم موږ سره 1 شته کنه ته به دام را واخلي دا به را واخلي دا به را واخلي نو دلته موږ سره کانسپټ په دا ډول دی نو دا کیوري به تاسو شي درکې تاسو به تاسو آی ډي درکوي او کوم آی ډي چې کوم دلته تعالی کړی دی نو اوس به څه کوم نو همدغه ته سب کیوري ونه دا کیوري بل ته ځنه لیکم دا کیوري زه په دې کې دن نه لیکم دا کیوري دې کې د دې ته سب کیوري ویل کیږي لمړی به دا چې چلیږي چې کله دا چلیږي دلته دن نه راشي دا چې چلیږي نو دا آی ډي را واخلي د دې کالم نو آی ډي چې کله دلته راوړي نو دا دې دوړ کې آی ډي مې شو تعالی رزلټ درکې نو که زه اوس راشم او دا دغه څه کاپی کړم او راشم خپل سکویل ته دلته پیسټ کړم او go باندې کلیک کړو کیوري ران شو نو تاسو صرف هغه ریکارډ را واغوسو د چا چې سیټي مونږ سره مساوي وو ل کابل سره ګوره دام کابل دی دام کابل دی او دام کابل دی کله د راشي مثال وکم چې نه ما د هغه سټوډنټس راواله د چا چې سیټي نه مونږ سره چوي مثال د خبر زم د سیټي نه مونږ سره کونړ وي نو دا کیوري پیسټ کوم او ته وایم چې دلته د کابل په ځای کونړ لیکم نور هم دن ډیر دغه نوړم بیا پکې ګنګ شي نو دا چې سیټي نه مونږ سره چوي هغه مونږ سره کونړ وي نو مرته کونړ ولي اوس کله راشم داران کړم نو ګوره دا موږ سره عبدالله او سیټي نه مې کونړ موږ ژوند نه لګولې خو سب کیوري موږ استفاده وکړه نو دا موږ سره ریکارډ لاس ته راغی